ये जो दहशतगर्दी है दूसरी है जो इसके पीछे ये फौज है। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, ये कर्नल जनरल, ये कर्नल जनरल खबर दी जमी सर दे पुलिस रना मौजूद थी दामिश पेजानी जे अमन पनो मबंदे सालवर कुला जेल मुतर कड़ाई दाई युवा खबर मिश कला मिश पदगा खूरा बंदे पदगा वतन बंदे अमन गोड़ी दहशतगर्दी न गोड़ी दादे पाकिस्तान फौज दादे पाकिस्तान ISI दादे पाकिस्तान MI दा दहशतगर्दी दा तालिब हटाई दादे मु मशर हविजनी दादे मु जून हविजनी दादे पुलिस सुनाते हविजनी दा दहशतगर्दी का कर दी दा वतन ता बदमुमी हदई रोवड़ी तो जंग हदई रोवड़ाई दाए खुमीश जिलिना तेरकल मीश ता उचुकर मख्ता के दल मीश ता देबानी पुलिस दवस्ते सिटी डिवर खबर वकड़ले देर खुशुल शवला हो पदाना मखी वा खबरा वशवला चे पदरने प इख्तिजाज प जुलूस बुंदे हेच न कीजी नंज तरवातलाये दादे दरने बरकाताई दादे इख्तिजाज बरकाताई दादे अगे जवानोने दे अगे चाचे दिल दाये अमन वश दे अमन पुनुमे जरगे कड़ले जलसे कड़ले ननी तू ता जुरा देर को तहरुवतले दख स्टेज पे इख्तिजाज मुस्लिम इख्तिजाज देर चको ज़दम रयायो दी CTD या दिमिश दिलता पुलिस कचरे ना कुसे महकदा से अरवातली वाई दमरा जुरात मु कड़ाई वाई दे आईन सर दरदली वाई दे आईन और दे कानून शायद दिमिश डेर पुलिस वाला वरना बंशवी वाई दगजी तो हालात न वाई रोगली ज दे बानी दे CTD खबरा देरता को चे दे बानी पर CTD से जपते शवाया 18 दिन में मेरे सर तेरे कड़ी दी दमरा बे इख्तियार हुआ चमू तो दख कर दख केरना कर्नल आली रूता मेजर मनुला रूता ब्रिगेडियर हनीफ रूता दे मुनावे तफ्शीश का दयु विरुड़वी मुतावे साजुरो का वाले आगा साजो आगा बतर हमाल जैसे ये पालपास के नशर उठना वाला है मिश तो स्पष्ट नहीं खपा कीजी वो दयु बेवासवी दास दे जुन खबरा न को زادا د خوان د غوره د وطن چې څومره د دې سره قائدون دي دومره بدمعاش خلطای چې کارنل روغای بریګیډیر روغای زوی د STD نه د خکړتا یوړلو او د یو متسول چې میش به واسای میش مجبوری ته نور مجبور نه وې ته باندې کاری پر ډارېدلې نن وروتلای نن ته د خپل خوره حق ځکوي نن تو تزافارین حیایا نن تو تزافارین دادے پاکستان آرمی دادے پاکستان ISI دادے پاکستان MI دادے تو پسر بدمشوندی نن تو دے کوم سر آوا دارے دلے دا کوم دے تو سر ویلوڑ گئے دا غا کوم تو خو خلے وشونے جو دل دا خلے بایا جیونے تو دے پیراو دا کوم وینے امریکاوی خو تو پنانگرو سر دارے وسرو درماو پارینده میش ورر شهید شو الان چه تو ستا پاتا دو چه میش دی ولاسم دی اکتوبر دی پشتانه حکومی عدالت دی میش محترم مشر منظور پشتین یا دی PTM دی اڑخا اعلان شوی دی چه پا خیبرک شو پشتین کمر جولیجی میش تا پاتا دو چه دی پشتونخوا وطن پر طول زلکش جنگ دی پر ټول زلیکش دهشتګردي دو نن کوز دلته مجلس کوي چې کمیش د باني کومر ټول شي د باني ولس سره په یوه پیټ شي بیا په باني کې امن وي خو داسې کمیش ټول پښتین کومر ټول کي میش په دغه خوره باندې چې څومره هم زلي دي دا ټولې کې ور پښتین په کوم په یوه پیټ شي ورسره دا خو د ریاست پاکستان دی چې د دنیا سپر طاقتونه په تو کې دهشتګردي نشي کړلی دلته جنګ نشي ګټلی
هغې په سلسله کښې په ټولې ضلع وګرځېدلي بني ګل ته روغلې وي د ډي خانه واخله چې میش پارین کله تورغر ته ورسېدلي په تورغر حکومي جرګه وه د میش سره د دغه خورې د دغه وطن ډېر پیاوړی مشر صمد حاجي و زکیم خان و بیا مشر منظور پښتین وویل چې توس لوټ شئ د باندې کوم ته ډډګرنه ورکوئ چې پی ټي ایم د توسې سره په صوبې اول کې وي لوټ دی که چېرې مې د توسې پر نشته زموږ دا پولیس ورونه ته چا په بده سترګه وکتلې د پښتونخوا په وطن کې احتجاجونه نه په شپږته ملکینه کې په بهر ملکینه کې دا پی ټي ایم تنظیم لري د توسې سره په شپږته ملکینه کښې درنې کښېني د توسې سره څنګ په څنګ ویلوړي اسیچو صاحب روغی پرین دا د میر ورور چې کله شهید شو بیا د هغه نه بعد دلته مقابله وشوله چې دلته یو لاش روړ چې دا هغه دهشتګرد دی یا هر هغه څوک دی چې د میر ورور یې شهید کړی دی نه نه داسې نه دو سراج د ده سره د دا د هغه ځای دی قرات خان د سره یو بل خلیل ګل رحمان امان الله چې پلور نوم یې سیف الله دی د لاس ورځې مخته چې کړی وي د ایبا کې کلی دي دا د سی ټي ډي سره و پارین یې رئیس دلته شهید کو یو ځای بل ورته شهید کړی هغه نه بعد دا هغه ته شهید کړه چې هغه دهشتګرد دی په یوه ظلم یې بل ظلم ورسره وکړو یو ورور یې په پولیس په بنیاد ورته شهید کړه بل د دهشتګردۍ په نوم زه د پولیس ورور نه دا خواست کو چې توس د آئین او د قانون په بنیاد نن راوتلی یئ اختیارات غواړئ باید دغه اف آی آر په هغه چا کاټ شي که هغه ای سی چو وي که ډي پي او وي چې پارین چا هم دا کاروایي کړې دو باید پابند اف آی آر هم کاټ شي هغه ګرفتار هم شي چې د قانون پته ورته ولګي د آئین پته ورته ولګي قانون مې د ټولو دپاره یو وي دا ولس دا توس غواړئ چې هغه ډي پي او یا ایسی چوه چې څه وبخت کرداره ده کړی اف آی آر نه کاټ شي کاټ شي زموږ ایسی چو صاحب ته یایي د پولیس ورونه ته یایي چې اف آی آر ته کاټ کا دا ولسو درته مخکې وي تو ورته څټوئ ډېرې خبرې نه که نور ملګریو خبرې کو خو د پولیس ورونه ته دا ډډګرنه ورکوو چې توسې څومره هم مطالبات دي دغې میږ حمایت حقي کمیشته توس کیم امر وکړئ فیصله توس کوئ میږو پی ټي ایم څټ ته درته ویلوړوي هره قرباني چې روڅي که د وینه ضرورت و انشاءالله وینه اجر کوي وطن مو شریک دی خو توس میږ احسانات نه دې رړوي توس د میږ وجود یئ میږ ښه پولیس یي یور ټول کوم دا د پولیس د بانې ننګیالي پولیس ته سلام وکړئ ټول ورته چک شئ سلام ورته نه نه چک شئ ورته ټول ورته چک شئ سلام ورته وکړئ دا نن دوی ډډګرنه درکوي چې موږ توسې سره یو توس ته موږ سره یو خو سوال درته کړي باندې یو تاریخ لري یو ننګ لري ښه په غیرت ښه په مېړانه باندې ورته خپله مقدمه مخته وړئ دا ولس وي در سره په داخلي کښې دوې نارې خامخا درته وایم دا ناره ډېره زیاته